دې مسله کې دی د ښځې سره هر قسمه خون چې ته الې اغستی شي سوای د کوروالي نه دې سره روژه نه ماتېږي. د ښځې نه هر قسمه خون اغستی شي دې سره روژه نه ماتېږي سوای د څه کوروالي نه کوروالی به نه. اوس به دې حدیث ته راشو. امید ده انشاءالله چې خبره به واضحه شوي چې به څه سره روژه ماتېږي او به څه سره نه. دا حدیث د عایشې دی دا کوم چې لږ ساعت مخکې وویلی شو. وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله خپله بیبي ښکل کړه وهو صائم او هغه به د روژې په حالت کې ویباشر وهو صائم او کله به بدن خپل ولګو د خپل بیبي د بدن سره او هغه به د روژې په حالت. ولکنه املککم لاربه. خدا خبر یاد ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخپل حاجت په قابو کې سات یا خپل عورت په قابو کې سات. ولکنه املککم. پتا سو ټولو کې څوک دومره نشته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان خپل حاجت په قابو کې وسات. هغه خپل حاجت په قابو کې ساتو کنټرول کې به. دا حدیث متفق علیه دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. واللفظ لمسلم او دا لفظ د امام مسلم دی. او په روایت کې اوسه درځي فی رمضان یعنی په رمضان کې به خپل بیبیانې ښکلولې. امام مسلم دا حدیث په مختلف روایت او الفاظ سره وړي کې داري چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یقبل فی رمضان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې خپل بیبیانې ښکلولې. په بعضو کې داسې دي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل احدى نسائه وهو صائم. بعض بیبیانې به یې ښکلولې. عایشه رضی الله عنها وایي ثم تضحك بیا به پخندا شوه. ولې به پخندا شوه؟ انها هي المقبله. ځکه چې دا کومه بیبي چې به یادوي چې هغه به یې ښکلول نو هغه دا پخپله وه نو بیا به د حیا د لاسې درجې کې مسکی شو. صرف امام ابن حجر په دې باندې اکتفا کړی دی چې دا متفق علیه حدیث. حالانکه دا حدیث امام ابو داود ترمذی ابن ماجه او نسائی او امام احمد بن حنبل دي ټول راوړی دی. دلته دي چې بیبي به ښکلوله او هغه به د روژې په حالت کې ویباشر وهو صائم. مباشرت به کو. دا یوباشر اخیستی شوی د بشره نه سرمن ته وایي. سرمن ته نو معنی دلته څه ده چې د سړي سرمن ولګي د چا سره؟ د زنانه د سرمنې سره. کله دا په معنی د کوروالي م راځي فالآن باشروهن هلته معنی د کوروالي ده. خو دلته چې مراد کوروالي نه دی ځکه چې نور روایتونه او دلایلونه دا ښکاري چې کوروالی په دې ټیم کې څه دی؟ حرام دی. نو دلته به د مباشرت نه مراد صحیح بدن لګېده د بدن سره. ولکنه املککم لاربه. دا لاربه هم ویلی کېږي او لاربه هم ویلی کېږي. واضح لاربه دی او دا د اکثرو محدثینو رایه ده. د هغې معنی بیا دا شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو ټولو کې زیات خپل حاجت لره قابو کون کې وو. او که چېرته لاربه وویلی شي په حمزه د حمزې لاندې زیر راشي نو بیا ومعنی شي عورت. بیا ومعنی څه شي؟ عورت. لاربه یا لاربه. عفوا ما مخکې لاربه و. لاربه که چېرته موږ داسې وایو لاربه نو بیا ومعنی څه شي؟ چې خپل حاجت به کنټرولو. حاجت کوم چې سړی د بیبي نه پوره کوي. او که چېرته داسې وایو لاربه د حمزه لاندې زیر شي او را باندې سکون شي نو بیا ومعنی شي عورت. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عورت لره کنټرولونکی و. دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ مسله دا ده د دې نه دا مسله راووته چې ظاهر د حدیث نه دا ښکاري چې روژتي انسان خپله ښځه ښکلولی هم شي او د هغې سره مباشرت هم کولی شي. د حدیث نه دا ښکاري. یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې شته د عمر ابن ابي سلمه. هغې تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ایقبل الصائم چې یو سړی د روژې په حالت کې نو ښکلول کولی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل سل هذه. د ام سلمه نه تپوس وکړو او د هغې زوی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د ام سلمه سره واده وکړو دی ورسره راغی وایي دې نه تپوس وکړو. نو هغې ورته وویل چې او پیغمبر خو دا کار کوي. نو هغه راغی وایي یا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ای د الله رسول الله خو تا ته هر څه بخلي. یعنی تو خو ځان له سړی طالب الله اجازه ترې کړې خو موږ دپاره خو به نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما والله انی لاتقاکم لله واخشاکم له. یاده که ګوره دا خبره چې په تاسو ټولو کې د الله نه ګوره زیات څه یېرېدونکی. په یو حدیث کې داسې هم راځي امام مالک راوړی چې یو سړی راولګېدو خپله ښځه یې ښکل کړه وهو صائم او هغه د روژې په حالت کې. نو دا خبره پې بیا ډېره درنه شوه چې یاره دا کار به جایز وي او که نه به. نو خپله ښځه یې ولېږله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې تپوس وکړي. نو هغه لاړه په ام سلمه پسې رضی الله عنها. هغې ته وایي داسې کار شوی دی. نو ام سلمه ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو که نه هغه هم کړی دی. روژې په حالت کې خپل بیبیانې ښکل کړي. وایي دا ښځه راله خپل خاوند ته یې وویې نو خاوند ته یې مسله ښه ګرانه شوه او دی وایي دې ښځې ته وایي موږ ګورې د پیغمبر په شان نه یو. پیغمبر دپاره الله هغه څه حلال کړي کله نه کله چې زموږ
زمونږ دپاره نه حلالوي نو ښځه بیا راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په ام سلمه پسې چې راله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وملته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي دا ښځه ولې راله هغه ورته وایي د دې لپاره راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا به ورته ویلي که چې زه یې کومه که وایي ما ورته دقه شان وي خو خاوني وایي چې موږ د پیغمبر په شان نه یو د هغه دپاره الله هغه څه حلال کړي کله ناکله زموږ دپاره حلال نه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه شو او دا وایي والله اني لاتقاکم لله زه ګوره په تاسو ټولو کې زیات تقوادار یم دا کار ګوره تقوا خلاف نه دی سبحان الله یو روایت کې راځي امام ابو داود راوړی دی عمر بن خطاب څه وایي حشیشتو یو ورځ ډېر خوشحاله وم حشیشتو معنی ډېر خوشحاله وم نو د ډېرې خوشحالۍ نه مې څه چل وکړو فقبلت وانا صایم خپله ښځه مې ښکل کړه او زه د روژې په حالت کې چې دا څه کار مې بیا رالم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ما ورته وایي چې یا رسول الله لوی کار رانه وشي ویسي چل دی وکړو وایي ما ورته وایي چې ښځه مې ښکل کړې ده او زه د روژې په حالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ارأیت لو مضمضت من الماء وانت صائم ته چې کله په اوبه خولې ته ور واچوې او په دې خوله کې یې وچورلې په دې سره روژه ماتېږي هغه وایي نه نو فما بس بیا دغه مسله ده دې کې سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې پوهې ته ویل څه ناشنا خبره وکړي سړی چې دې څه مطلب شو مطلب یې دا شو یو سړی د خولې ته اوبه واچولې مطلب دا چې تېری یې خو تېرې کړي نه دي صرف یې په دې خوله کې وچورلولې او بیا یې تو کړي روژه ورسره ماته نه شوه نو دغه شان د کوروالي په ابتدا کې سړی ښځه ښکلوي خو صرف یې ښکل کړه کورواله خو یې نه دی کړی که نه نو څنګه چې هلته صرف په خوله کې اوبه وچورلولې او بیا یې تو کړي تېرې نه کړي روژه ماته نه شوه دلته خو د دې ښځې سره کوروالی نه دی کړی خو صرف یې ښکل کړې ده نو چې ښکل کړې ده نو بیا پې نشتی چې کوروالی پکې ونه شي او هم دا واضح قول دی چې دا جایز دی د روژتي دپاره چې د خپلې ښځې نه خوند واخلي او یې ښکل کړي خو بغیر د څه نه بغیر د کوروالي نه دا قول راجح دی او دا د ډېرو سلفونو دا قول نقل دی ابو هریره سعد بن ابي وقاص سعید بن جبیر او نور او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی او دلایلو پر نه کې دا مضبوط چا دا خبره کړې ده سبحان الله وی دا کار د هغه چا دپاره جایز دی چې شهوت په حرکت کې رانشي د ډېره ناشنا خبره کړې زه دا وایم چې شهوت په حرکت کې نه راغلی د ښځې نه ښکلوي خو ښځې چې ښکلوي خو شهوت په حرکت کې راغلی دا قول کمزوري چا دا ویلي چې بوډا ښکلولی شي خو ځوان نه حالانکه دوی دا خبره هم کمزوري ده ځکه چې د حدیث کې تیر شو عایشه رضی الله عنها ته وګوره او دغه شان حدیث د عمر بن ابي سلمه هغه ځوان نو دوی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې نو چې دوی ته اجازه ورکړې ده نو دا خبره کمزوري ده دا خبره کمزوري ده چې ځوان یې نشي ښکلولی او بوډا دپاره اجازت شته دا خبره کمزوري اخرنۍ مسله به د حدیث کې ذکر کو هغه ده که چېرته یو سړی د خپلې ښځې سره ښکلول کوي یا بدن د هغې د بدن سره ولګي او څه خوند تیالي او دې درمیان کې د دوی نه سپینې اوبه لاړې شي او مزي لاړې شي نو په هغې سر روژه نه ماتېږي او که چېرته مني ترې لاړه شي مني نو د څلورو فقهاو کم امامان چې دي څلور امامان چې کم دي د هغوی د قول مطابق روژه ماته شو که مني ترې لاړه شي وي روژه ماته شو او بعض علما دا وایي لکه امام ابن حزم او امام شوکاني امام صنعاني او شیخ الباني رحمه الله وی نه ماتېږي دې سر روژه ځکه چې کوروالي سر روژه ماته په دې څه دلیل دی چې مني د بدن نه وته روژه ماته شو هغه ورته وایي حدیث کې دي چې یدعو شهوته الله وایي د زما لپاره شهوت پرېښودی نو ده چې دا مني دا کار وکړو دا شهوت پوره کړو مني چې دې لاړ نو دوی ورته جواب ورکوي دا ښځې چې ښکل کړه وایي دی د څه نه ښکل کړی شهوت نو شهوت خو دا نو خپل ځاني خو زما زړه دقې ته مطمئن کېږي کوم قول چې د امام ابن حزم دی او د شیخ الباني او د صنعاني او د شوکاني د دوی دا خبره چې دلیل کې سوچي کې دا مضبوطه ده خو احتیاط دی کې دی چې که د چا نه مني لاړه شي نو بیا دې په ځای بله روژه ونیسي دا به احتیاطي قولي